نو اوس مسله دا راوړي چې به کومو وختونو کې مونځ منع دي، نفلي مونځ. نو حدیث راوړی دی، اول به د حدیثونو ووایو، بیا به انشاءالله چې دې کې کوم مسایل دي هغه به تفصیلا ذکر کوو. اولنی حدیث راوړی دی په دې مسله کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه، هغه وایي چې شهد عندي رجال مرضیون، زما په خوا کې داسې کسانو دا خبره کړې وه چې هغه غوره کسانو مرضیون، د هغوی په رښتینوالي کې څه شک نشته او د هغوی په دینداري کې څه شک نشته. معنی دا چې د ډېرو خلکو نه دا خبره اورېدلې، د یو نه نه، ځکه چې رجال یې ویلي، ډېر کسانو دا خبره کړې، خو ټول هغه کسان دي چې هغه دیندار او رښتیني کسان دي. وارضاهم عندي عمر، او زما په نیز په دغه ټولو کې دی کومو چې ما ته دا خبره کړې ده، په هغه ټولو کې عمر رضی الله عنه غوره و، یعنې هغه هم دا خبره کړې ده او هغه په دې ټولو کې غوره و. د دې نه دا مسله هم راوځي چې د صحابه کرامو د دور نه دا خبره دې سره روانه ده چې هغوی به ابوبکر صدیق غوره کوو، بیا به پسې عمر غوره کوو، بیا عثمان، بیا علي او بیا نور صحابه کرام داسې په دغه ترتیب سره رضی الله عنهم. نو ترتیب اوسنی نه دی. که څوک دا وایي چې دلته ابوبکر صدیق نه دی ذکر کړی، نو څه جواب دی؟ هغه دغه خبره نه ده کړې، دی خو د هغه کسانو خبره کوي چې کومو دا خبره د ده په مخ کې کړې ده، نو په هغه ټولو کې غوره زما په نیز هغه عمر رضی الله عنه. او د عمر رضی الله عنه سره محبت دا د مؤمن شان دی، او دا پې دلیل دی ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. اوس روافظ او شیعګان دا وایي بعض چې هغه دا ظلم کړی و او دا ظلم یې کړی و او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور سره یې ظلم کړی و او د هغه د تره زوی د علي سره یې ظلم کړی و رضی الله عنه، حسن او حسین ته یې دا ویلي و، هغه ته یې داسې کړ. که چېرته دا هر څه رښتیا وې، نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره زوی د عبدالله بن عباس، دی ورسره بیا څنګه مینه ساتي؟ دی څنګه د هغه ظلم باوجود غلی ناست دی چې کوم ظلم دا روافظ ذکر کوي چې هغه کړی دی؟ دا دلیل دی په دې باندې چې د هغوی دا قیسې ټولې منګړت دي او د ځان نه جوړې کړې شوي خبرې دي. په دروغجنو کې د شیعګانو روافظو په شان دروغجن نشته، څومره دروغجن چې دا دي. نو په صحابه کرامو باندې دروغ ویلي دي، په نیکانو مؤمنانو باندې دروغ جوړ کړي دي. خبره یې څه کړې ده چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې د سحر د مانځه نه بعد به بل لمونځ نه کوې تر دې چې نور راوخیږي، وبعد العصر حتى تغرب، او د مازدیګر د مانځه نه بعد به لمونځ نه کوې تر دې چې نور ډوب شي. د حدیث کې دوه وختونه بیان شو، د سحر د مانځه نه بعد د نور د راختو پورې، د مازدیګر د مانځه نه بعد د نور د ډوبېدو پورې. انشاءالله تفصیل بیانو، خو چې دا بل حدیث پسې ووایو. د هغې نه بعد حدیث دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا صلاة بعد الصبح، د سحر نه بعد لمونځ نه کېږي حتی ترتفع الشمس، تر دې چې نور راوچت شي، ولا صلاة بعد العصر، او لمونځ نه کېږي د مازدیګر نه بعد حتی تغیب الشمس، تر دې چې نور ډوب شي. بیا مصنف رحمه الله وایي په دې باب کې د ډېرو صحابه کرامو نه حدیثونه را نقل دي، بیا دغه حدیثونو دغه صحابه کرامو نومونه ذکر کړي دي، 14 صحابه کرام یې ذکر کړي دي چې د هغوی نه هم دقه شان حدیثونه را نقل دي. د دوه حدیثونو کې ډېرې زیاتې مسلې دي او موږ کوشش کوو چې په اسانې طریقې سره بیان کړو چې موږ پرې پوه شو. اولنۍ مسله دا یاده کړئ، هغه وختونه چې په هغې کې لمونځ ناروا دی هغه 15 وختونه دي. هغه وختونه چې په هغې کې لمونځ ناروا دی هغه 15 دي. اولنی وخت د مازدیګر د مانځه نه بعد د نور د ډوبېدو پورې،
مازدیګر د مانځه نه بعد د نور د ډوبېدو پورې. دویم وخت دی د سحر د مانځه نه بعد د نور د راختو پورې. دریم وخت دی چې کله نور د اسمان په منځ باندې ودرېږي، د زوال نه مخکې، د ماسپښین د مانځه نه مخکې، تقریبا پاو ساعتي د هغې خوا او شا کې دغه ټیم کې لمونځ نه کېږي او په هغې دلیل بیان به کړو انشاءالله. سړی به دا درې وختونه شو، نور کوم ځای کې دي. څلورم وخت دا دی چې کله نور راوخیږي، دا کم ټیم کې چې نور بلکل راخیږي، نو دومره انتظار به ورته کوي چې د یوې نیزې په اندازه راوخیږي، راوچت شي. او دا تقریبا 10-12 منټونو منځ کې که سړی احتیاط کوي، یو پاو ساعت دی صبر کوي، دا نور چې کله راوخیږي نو دومره به ورته انتظار، دا نه چې څنګه نور راوختو بس مونځ روا شو نفلي، نه، نور چې کله راخیږي چې دی د یو نیزې په مقدار راوخیږي. معنی دا چې کله ګړۍ کې ته دې ټیم ته وګورې چې دا د اشراق ټیم دی، مثال کې 15 او 15 باندې نور راخیږي، نو دا نه چې 15 او 15 باندې ته ودرېږي، اوس صبر وکړه لږ، تقریبا احتیاط پاو ساعت کې نوري 10 منټه 12 منټه تقریبا د دې لګي، نو ته به 15 او 40 باندې ته که ځان له د اشراق مونځ کې او که بل څه مونځ کې هغه کولی شي. یو دا ټیم دی. او 5م ټیم چې کوم دی هغه کله چې د نور د لوښی یا د تالې چې کله ډوبېږي، بلکل د آخري وخت کې چې کله نور آخري وخت کې ډوبېږي او بلکل سړي ته داسې غټ ښکاري، نو کله چې د اولنۍ سرې ډوب شي نو د آخرني ډوبېدو پورې. اوس یو سړی به وایي چې دا به دغې کې دننه رانغی چې د مازدیګر د مانځه نه بعد وله نور ډوبېدو پورې. هغه صحیح ده، فرق دی په دې کې، هغه فرق باندې زه تاسو پوه کړو. او چې څو پورې علم دې د خپل ځینه نه یي کړی، هغه وخته پورې ته په دین باندې نه شو پوهېدی. پته چې ستاسو زړه ته به دا سوال راغلی یا به نه راغلی، خو زما زیره ته چې ستاسو زړه ته به راغلی که نه، چې مازدیګر منظر باندې نور ډوبېدو پوره ټوله قصه به کې رالګي. نو بیا دې ته څه ضرورت شو چې 5م وخت دا دی چې کله نور ډوبېږي آخري وخت کې او اول سرې ډوب شي او بیا به انتظار کې، دا ټول یو شی شو؟ نه، یو شی نه دی. جواب د دې مسلې هغه دا دی که څوک دغه سوال وکړي. حدیث کې دا راغلی دی چې عقبه بن عامر رضی الله عنه وی پیغمبر په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 وختونو کې موږ منع کړي وو چې مونځ به نه کوئ او مړي به نه ښخوئ. مړي چې به نه ښخوئ په مړو به جنازه هم نه کوي. 3 ټیمونو کې کله چې نور راوخیږي حتی ترتفع، تر دې چې بیا راوچت شي، هغه اندازه ما تاسو ته ووایي، دغه اولنی وخت شو. داسې نه دي ویلي چې د سهار د منظره بعد نور راختو پورې، وی کله چې نور راوختو نو اوس صبر وکړه چې راوچت شي. دویم وخت څه دی؟ وی کله چې نور د اسمان په منځ باندې شي، زوال نه مخکې. دریم وخت او وی کله چې نور ډوبېدو ته روان شي، تر دې چې ډوب شي، دغه اخرنی وخت. نو اوس که یو سړی جنازه کوي یا مړی ښخوي، نو د مازدیګر د منځه نه بعد یې ښخولی شي. مازدیګر د منځه نه بعد مړی ښخولی شي. کوم وخت کې نشي ښخولی؟ کله چې نور اخري وخت کې ډوبېږي. اوس ته پته ولګېده چې ولې موږ دغه وخت جدا وي؟ فایدې دا ده، دغه وخت کې ته نشي. سهار منځه نه بعد مړی ښخوې صحیح ده، دغه ټیم کې مړي ښخولو منع نشته. خو که یو سړی دغه ټیم کې مړی ښخوي، دا کله چې نور راوختو او لا راښکاره شوی نه دی، لا راوچت شوی نه، دې ټیم کې ورته موږ مړی به نه ښخوې، نه به جنازه کوې. وخت لږ دی، مختصر دی، صبر وکړه. د دې نه منع راغلی. نو دا څو وختونه شو؟ ټول 15 وختونه شو.
او دې باره کې نور هم ډېر حدیثونه راغلي په دې باندې چې دې ټیمونو کې مونځ کول دا ناروا دي. حکمت څه دی دې کې؟ نو جواب دا دی چې بعض روایتو کې ورسره دا راغلي دي چې دا د شیطان د 2 ښکرونو په دې منځ کې راخیږي د نور، او یو روایت کې داسې راغلي دي چې ډوبېږي هم داسې فإنها تغرب بین قرنی شیطان، د شیطان د دې 2 ښکرو په دې منځ کې دا ډوبېږي، نو راخیږي هم 2 ښکرو منځ کې او ډوبېږي هم. د دې څه معنی ده؟ نو د دې علماو ډېرې معنی کړي دي، دا مطلب دی، دا مطلب دی، 2 ښکره دا صحیح خبره چې زړه به مطمئن کېږي هغه دا چې یعنې دغه ټیم کې شیطان د نور ته مخامخ شي او دغه ښکرونه دي. نو کم خلک چې د نور عبادت کوي هغوی دې ټیم کې سجدې لګوي نور ته، کم خلک چې د نور عبادت کوي هغوی نور ته دې ټیم کې سجده لګوي، یو د راختو په ټیم کې او بل د ډوبېدو په ټیم کې. نو من شریعت منع کړو چې موږ د هغوی سره مشابهت ونه کړو، چې دغه ټیم کې هغوی هم سجده لګولی که موږ هم سجده لګوو، داسې نه کتونکي وایي جرادو یو نظریه ده. بله دا چې دې سره شیطان خوشحالېږي، تا سجده ولګوله هغه نور ته مخامخ شوی دی، نو هغه په دې سره خوشحالېږي چې وګوره دا سجده دی ما ته لګوي، نو ذکر دې نه منع شو. خو بیا هم یو سوال پاتې شو، ماسپښین دا وښولې، نو د هغې یو وجه حدیث کې راغلی چې دغه ټیم کې یعنی جهنم چې سم ګرم وي که نه او سم غړمبا کې هغه دغه ټیم وي، نو ځکه دغه ټیم کې شریعت ته د منځه نه منع کړې صبر وکړه چې کله نور ظاهره شي، او دغه لږ وخت یې تقریبا پاو ساعت وي، ماسپښین دا بانک چې وي که نه د دې نه مخکې پاو ساعت. اوس یو څو مسایل. اولنی دا خبره یاده کړئ چې فرضي منځونه به دې کې کېږي، تحقیقي کول دا دی. نو یو سړی به چې فرضي منځونه به کې څنګه کېږي، یعنې یو سړی د اوده پاتې شو، یو سړی اوده پاتې شو، مازدیګر مانځه نه راپاڅېدو 5 بجې دي، یا سحر مانځه نه لیټ شو، دې کې کولی شي، هېڅ خبر نه. په دې باندې د علماو اتفاق ته، الا یو قول دی خو هغه داسې مضبوط قول نه دی چې هغوی دې نه منع کړي. نو دا کم منځونه چې دغه وخت کې راځي که دا تا نه ناوخته شي نو دا پکې کېږي. بله مسله دا یاده کوي، دا ډېره فایدهمنه مسله ده، داسې نه ده چې د مازدیګر نه بعد مونځ نه کېږي، د مازدیګر د مانځه نه بعد مونځ نه کېږي، مانځه سره مسله تللی شوې ده، مانځه سره. او دغه شان سحر مونځ اگر که د مازدیګر دا چیرې دا تقریبا اکثر علما دا کوي، په دې کې اختلاف نشته چې د مازدیګر د منځه نه بعد دا خبره شروع کړي. لکه اوس مازدیګر اسې مثال به ووایو، مازدیګر راوختو یا مازدیګر شو په پاوباندې 3 بجې، پاوباندې 3 باندې څه شو؟ مازدیګر شو. او یو سړی مازدیګر مونځ یې په پاوباندې 4 وکړو یا یې په 4 وکړو، دې د منځه نه کله بند کړی شو؟ پاوباندې 3 باندې که پاوباندې 4؟ پوهېږي زما به خبره کوم، پښتو کې لګیا کم ټیم کې منع کړی شو؟ په پاوباندې 3 باندې منع کړی شو که نه؟ پاوباندې 4 باندې، ځکه چې د مونځ دغه ټیم کې وکړو. نو خبره د مازدیګر د منځه سره تعلق ساتي. هر چې سحر دا د دې کې اختلاف دی، بعض علما دا وایي چې دا وخت سحر سره تړلی شوی دی، چې سحر راوختو بس نور منځونه نه کېږي سوای د سحر دغه سنتونه، هغه به کېږي او بیا پسې فرض بس. او بعض علما وایي چې نه، د سحر د منځه سره خبره تړلی شوې ده. څنګه؟ و حدیث کې واضح راغلی، صحیح مسلم کې دا حدیث دی، لا صلاة بعد الفجر. نو په بل حدیث کې داسې دي چې صلی صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، د سحر مونځ چې دې وکړو نو بیا نور مونځونه مه کوه، سحر مونځ چې دې وکړو بیا نور مه کوه. نو دې حدیث کې ښه واضح راغلی چې سحر مونځ چې دې کله وکړو. والله اعلم، اگر که دې کې اختلاف دی، خو د دې حدیث د الفاظو نه دا قول مضبوط ښکاري چې دلته هم تعلق هغه د مانځه سره دی،
چې تا کله سحر مونځ وکړو اوس دې نه بعد نور مونځونه نفلي هغه نه کېږي نو مخکې دې ته کولی شي لکه یو سړي نه ویتر پاتې شوي دي او جومات ته راغی وخت شتي دی یو 2 رکاته به وکړمه او بیا به پسې چې دی دا سنت وروسته وکړم نو د دې قول مطابق کوم علما چې دا وایي چې دا وخت د سحر د مانځه نه بعد سټاټېږي نو ستا دا کار صحیح دی کوم چې وایي چې سحر راوختو نو بیا تصرف چې سحر راوختو نو 2 مونځونه کولی شي کم د سحر سنت او د سحر فرض بل مونځ نه شي کولی ښه په دې ټیمونو کې هغه نفلي مونځونه راجح قول مطابق حرام دي ناروا دي د کومو چې سبب نه وي یعنې د کومو چې څه وجه نه وي وجه څنګه نه وي لکه اوس چې سړی مازدیګر مانځه نه بعد کور کې ناست دی او جانماز یې راواخیست یاره راسه یو 4 رکاته مونځ کړو د دې څه وجه شته هېڅ سبب یې نشته نو دا حرام دی ځکه چې اگر که بعض علما ویلي مکروه خو نه د حدیثونو ته چې سړی وګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مې کوه یا یې منع کړې ده نو اصل دی چې منع خو د حرمت دپاره راځو اوس دې مسلې له چې دې ټیم کې هغه منځونه کول چې د هغې اسباب یا سبب دا به جایز یو که نه دې کې د علماو اختلاف دی یو قول خدای چې دې ټیم کې نفلي منځ بلکل نه کېږي او یو قول دا دی چې دې ټیم کې هغه منځ کېږي چې د هغې سبب وي دا د محققینو علماو قول دی سبب یې څنګه دی لکه د یو سړي نه فرض منځ پاتې شوی دی او دې ټیم کې کوي یو سړی جومات ته ننوتو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې جومات ته ننوځي 2 رکاته مونځ به کوي دې دپاره نه یې راغلی چې مونځ کوي دی خو جومات ته راننوتو خو هلته د جومات سره دا مسله تللی شوې دی چې ته به 2 رکاته مونځ کوي یا یو سړی د تلاوت کوي د قرآن او سجده پکې راله یا نور چې دی تندر ونیو تور شو دغه ټیم کې صلات الکسوف کول یا یو سړي طواف وکړو د مازدیګر د منځه نه بعد او بیا هغه 2 رکاته کوي د مقام ابراهیم سره دغه شان یو سړي اودس وکړو مستحب طریقه ده چې اودس نه بعد 2 رکاته مونځ وکړي دغه شان حدیث کې دا راځي او دې نه ګوره ډېر خلک نه دي خبر ما د مشکات په درس کې دا مسله بیان کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا طریقه وه چې د مازدیګر د منځه نه بعد خو دې سره شرط دا دی چې مازدیګر مونځ وختي وشي چې مازدیګر مونځ به وختي وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کور ته راغی نور به لا بلکل تر و تازه و نو 2 رکاته مونځ به په کور کې کوو او دې نه ډېر خلک نه دي خبر یا خو د جهل د لاسه یا د تعصب د لاسه چې زموږ په مذهب کې نشته یا زموږ مولوي صاحب موږ ته نه دي ویلي نو دا قسمه منځونه دا جایز دي او دا قول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير نعمان بن بشير تميم الداري عائشه رضي الله عنهم دي صحابه کرام دا فتوی ورکړي لکه زه به یو دلیل دوه خیمه چې خبره ښه واضح شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې څوک د مانځه نه وده شو یا تیر شو نو کفاره د دې مونځ دا ده چې کله دته رایاد شي دی وکړي یا کله د خوب راپاسې ودي کړي او داسې ونه یې ورسره چې کله دته رایاد شي په هغه وخت کې چې هغه وخت کې مونځ منئ نو بیا به یې نه کوي نه وایي چې کله ورته هم رایاد شو مونځ دې وکړي او چې کله هم دی راپاسېدو مونځ دې وکړي نو کیدای شي دی په داسې وخت کې راپاسي چې هغه وخت کې مونځ څه دی منع دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ونه وي دلیل دی چې دا مونځ جایز دی دغه ټیم حدیث کې داسې هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته ام سلمه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د مازدیګر د منځه نه بعد 2 رکاته مونځ وکړو وی ما ته تپوس وکړو نو یې ما ته ووایي چې ام سلمې ته ووایي وی سألتي عن الرکعتین بعد العصر تا دغه 2 رکعتونو باره کې تپوس وکړو د مازدیګر د منځه نه بعد دا په ما پسې یو وفد راغلی و د عبدالقیس قبیلې هغوی اسلام قبلو فشغلوني عن الرکعتین اللتین بعد الظهر نو د ماسپښین د منځه نه بعد چې کوم 2 سنت دي د هغې نه مصروفه کړم فهما هاتان نو هغه ما دا دی وسوکړو دلیل دی په دې باندې چې د کوم مونځ وجه یي هغه دغه ټیم کې کولی شي بل دلیل پې واله دریم د حدیث امام ابو داود راوړی چې پیغمبر